د شروطو مطابق که چې ته بعض دې مسله کې قیاس وشي صحیح ده موږ ته منکر نه یو دا وګوره که نه نو قیاس څه ته وایي اوس وایي اورې ښه په اسانه پښتو کې م پوه کوم پې یو اصل دی بل فرع دی یعنی یو بنیادی مسله ده او بل فرعي مسله ده صحیح شو که نه په دې ورسېدې که نه نو مسلې څه شوې دوه دي د دې یوې مسلې دلیل معلوم دی الله او د الله رسول د دې په باره کې خبره کړې ده کوم چې اصل دی او د دې فرعي مسلې دلیل نشته دواړو مسلو کې علت یو شان دی وجه یو شان ده نو چې کله دواړو کې علت یو شان دی او د دې فرعي مسلې دلیل نشتی موږ د فرعي راواغسته په دې غټه باندې قیاس کړه چې وایي علت خو یو شان دی دا مسلې یو شان دي نو د دې حکم هم د دې غټې مسلې په شان شو پوه شوې او که چاته مې ویې بیانولی شي ماته وایي نه ته بیانولی شي بیانولی اصولي مسله ده مسلې دوه دي یو اصولي ده یو فرعي ده دلیل شته علت یو دی دا وړه مسله په دې غټه باندې قیاس شوه ګوره اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی تاسو پیل ته بیا ښه پوهېږي تاسو دې اوس وایي چې دا څه ده دا وړه او غټه او دلیل او علت او دا به استاذ دلته پوه شي دا حدیث واورئ ابو هريره رضي الله عنه وأن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم یو باندچی راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی وان امرأتي ولدت غلاما اسود واني انكرته یا رسول الله زما خزي یو زوی مې پیدا شوی دی خو تک تور دی دا زما زوی نه دی یعنی دی اوس دې فیصلې ته راغلی چې یا رسول الله مسله حل که زوی زما نه دی وجه دا چې سړی سپین دی ښځه سپینه ده او زوی تک تور پیدا شو هغه راغی چې وایي دا څه قیسه ده ښکاري داسې چې د ښځې سورانۍ کړی دی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زار شم د هغه نه ګوره معاویه بن الحکم څه ویلي تاسو ته ما دا حدیث ویلی وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان استاذ په ټول ژوند کې نه دی لیدلی و دې استاذ ته ګورې دا مسله څنګه حل کوي ښه دا که موږ له راغلی وای نو یا خو به دې ښه به عزت وکړو یا به ولا ښځه به عزت وکړو چې دا څه قیسه ده څه جاښه ده نو ده ته ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هل لکه من ابل اوښان در سره شتي و د بدو سره چې اوښان نه وي خو بدو نه دی زموږ سره یو بدو سبق وی جامعه کې هغه به سحر چې به زه لاړم او د ماسپښینه پورې به دې اوښانو دا قیسې هغه ماته کولې بیا به کلي ته لاړ دا کلی داسې ایریاز نه تقریبا 500 کیلومتر بهر ما به ورته بیا ټلیفون وکړم مهند نوم یې ما به ورته ها شیخ مهند څنګه وایي ډېر الحمدلله بحمد الله هغوی داسې وایي او دا دی اوس هم د اوښ خوا کې ناست یم وایي دا اوښې چې پکې نه یاد کړی که نه نو دا تذکره نه کېږي ځکه یو عالم یو سعودي عالم یو قصه به ته بیان کړم ډېره خوندوره واقعه ده هغه یو قصه بیانوله چې ما سره یو هلک سبق وي او ما پیل کړی و بیا لاړ هغه وزیر تعلیم ته شکایت وکړو چې ده ما سره ظلم کړی وزیر تعلیم بیا زه راوغوښتم بیا ورته ما د مسلې وضاحت وکړو مسله وی دا و چې اولني چې کله کچه امتحانونه و ده ته ما ووایي چې ته انشا یو ماده هغې ته انشا وایي اردو کې ورته کسې املا وایي که نه چې څه موضوع ورکړي ویې لیکئ اردو کو تو املا ہوئی کہ نا املا عربی کو تو انشاء ہوئی پاگی کو تو اما ہوئی چی تا پا دغه باندی لکلو کا پا موسم بہار باندی وی دا شروع کرا موضوع اول نه صحیح شروع کرا چی موسم بہار خود اللہ لوی نعمت تے دیکی چی دے ونی شنی او دیکی چی دے خیسته خیسته بوٹی او خان پا کی خوشحالی او اوخ جتا و سپتا لی چا خود سحرا کشتی دا او با اوخ وراغی اصل موضوع څه شوه هغه پاتې شوه او خبره به د اوښانو وکړه نو په هغې باندې بیا څو باندې لیکل کړي وایي چې ما لې راوړو ما به کرهرا پیل دغې سړي ما ورته بهار ویلي د اوښانو خبرې بیا چې کله پاخه امتحانونه شو نو ویدله بیا ما په دغه
ماده کې دته ما ووایي چې ته لیکلو که په کمپیوټر باندې او د اهمیت د کمپیوټر زمونږ په ژوند کې وایي ده شروع کړه ښه برابر چې کمپیوټر د الله یو لوی نعمت دی ډېره اسانتیا الله پیدا کړې ده پخوا دا کمپیوټر یې نه وي وښایل او اوښ خو تاسو ته پته لري چې دا صحرا کښتۍ ده په دغه طرف ورغی چې ما دې راوړو ما فکر خراب کړو دا پیل دته خو ما د کمپیوټر ولیدلی وښانو خبرې کوي بیا هغه وزیر تعلیم ته خط لیکلی وایي دې استاد ما سره ظلم کړی ډېر ظلم یې ما سره کړی دی زه په دواړو امتحانونو کې پیل کړی یم او ما ورته ډېر صبر کړی دی او داسې صبر مې ورته کړی لکه اوښ چې کوي او خو تاسو ته پته لري چې هغه د صحرا کښتۍ دی بیا په دغه طرف ورغلی وزیر تعلیم ته د اوښ قصې لیکلې ده ټول دا بدوان نه عرب بدوان او بانډچیان دوی په اوښانو سخت مین دا د دوی هر څه د اوښ نه دا د دوی هر څه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې بانډچي ته وی هل لك من ابل اوښان د سره شتي که څنګه وی واو یا رسول الله شتي وی فما الوانها سرنګونه دي هغه حمر وی زما سره چې کوم اوښان دي نو سره اوښان دي قیمتي اوښان دي ښه وی قال هل فيها من اورق داسې خاکي رنګ والا پکې شتي سلیټي رنګ والا چې سپینې او تور ته مایلی یا تورې او سپینوالی پکې لږ لږ داسې ګډوډي تک تور ورته سړی نه شي ویلی او نه ورته تک سپین ویلی شي وایي داسې پکې شتي که نه او ان فيها لورقه شتي پکې وایي داسې پکې هم شتي ټول سره دي دانه نیمه پکې دغه رنګ والا شتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فأنا ترى ذلك جاءها اوس ماله جواب راکړه دی پکې د کوم ځای نه راغی او ټول سره دي که نه دا رنګ والا د کوم ځای نه راغی وی هغه ته یا رسول الله عرق نزعها بس دا رنګ به چې ته د یو رګ نه راښکو دی نه د مور پلار رګونو نه راکاږي که نه بس د یو رګ نه به دا قیصه راښکو دی نو رسول الله ته ولعل هذا عرق نزعه نو کیدای شي ستا زوی هم د یو رګ نه دغه رنګ راښکو دی که نه څوک به وي مور طرف ته یا پلار طرف ته هغوی رنګ به پکې توري دغې دی هلته تللی دی د مور پلار د رګونو نه خو دی اثر اخلي که بس یو رګ دی په ده زور ور شوی دی دا پکې تور پیدا دی ولم يرخص له في الانتفاع منه وتیزه ماشوم نه به انکار نه کوي زه دا مسله تعالی نه حل کوم زه ختمه شو خبره دا ستا دی خو دې یو رګ دی دغه پې وشو څه چلو شو داسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مسله حل کړه یو سړی به وایي چې یاره امام بخاري دا داسې قیسه کې خبره د قیاس راواخېسته باب یې د قیاس راوړو بیا پکې دا قیسې بیانې وي بدوز وی وشو دغه اوس به ته ماته دغه مسله بیان کړي چې اصل په دې کې څه دی او فرع څه ده او علت څه دی بیان یې کړه ګوره داسې په طریقه اصل بنیادی مسله چې دلته کومه موجود ده او بدوی مني هغه څه ده د اوښانو ده مسله را پیښه شوه د ده د زوی ده دا فرع شوه موږ سره د ده د زوی د مسلې څه دغه نشته چې دی به پوه وکړو و دی څنګه پوه وکړو د اوښانو د مسلې په باره کې د څه خیال دی هغه وجه بیان کړه چې دا خو رګ دی دا څه دی رګ دی دغه رګ د لاسه دته دا رنګ میلاو شوی دی جواب دا شو چې بس دا به په دغې باندې قیاس کو نو دې کې هم داسې قیسه کېدی شي که نور علت مسله ټوله یوه ده دلته رنګونه ټول یو شان دي یو پکې بل رنګ والا دی هلته هم ټول یو رنګ کې دي یو پکې بل رنګ والا دی اوس پوه رسېدې